د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د ترهګرو پناه ځای او له اقتصادي بحران سره مخ دی. د امریکې څېړنیز په د سوفان سنټر مرکز یو تازه څېړنیز راپور کې خبرداري ورکړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د بېلابېلو نړیوالو ترهګریزو ډلو او سخت دریځو عناصر لپاره د خوندي پناه ځای په توګه مطرح دی. د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو واکمني د هېواد له سختو امنیتي اقتصادي او ډیپلوماټیک ننګونو سره مخ کړي او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې لا هم دوام لري. د څېړنیز مرکز په وینا القاعده په افغانستان کې د خپلو روزنیزو مرکزونو له په ګډون TTP له ارتې د فتنه الخوارج له وسلوالو ډلو سره اړیکې او د روزنې زمینې برابروي چې د سیمې د امنیت لپاره د جدي اندېښنې وړ موضوع بلل شوې ده. د راپور له مخې د سوفان سنټر د مخې په افغانستان کې د سخت دریځو ډلو فعالیتونو او د وسلوالو شپږو موجودیت او ناامني او بې ثباتي اندېښنې زیاتوي. راپور کې د نشهیي توکو د تولید او قاچاق موضوع هم د افغانستان له مهمو امنیتي او اقتصادي ننګونو څخه بلل شوې ده چې اغېز یې یوازې افغانستان ته محدود نه دی بلکې د سیمې او نړیوال امنیت لپاره هم اندېښنې وړ دی. سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي د طالبانو سختې دریځې تګلارۍ د بشري حقونو په اړه اندېښنې او په ځانګړي ډول د ښځو په تعلیم کار او ټولنیز فعالیتونه محدودول د افغانستان د نړیوالو اړیکو په وضعیت هم منفي اغېز کړی دی.